دردو پلفزوی جبین محمد مصطفیٰ دی دزړونو تسکین دی خجل پروړا. د رسول الله صلی الله علیه وسلم لسیرت څخه درسونه، ډیپلوماسي او ډیپلوماټیک اصول. رسول الله صلی الله علیه وسلم د نړۍ مشرانو او رهبرانو ته لیکونه واستول ترڅو د دعوت په نیت له یوې خوا خپل جهاني رسالت تمثیل کړي او له بلې خوا د ډیپلوماټیک برخورد لپاره لیک د ښه انتخاب په توګه وپېژندل سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل استازي او سفیران بیلابیلو هیوادونو او سیمو ته ولېږل او هغوی ته به په تاکید سره دا خبره کوله چې له نورو سره به ښه رویه او نیک چلند کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم له دیني، سیاسي، ټولنیزو او نورو استازو سره د لیدنې پر مهال د کلام له عفت څخه کار اخیست او تر ټولو نیک او ښه الفاظ کلمات استعمالول او په دې توګه د مسلمانانو د ډیپلوماسۍ په برخه کې موږ ته ښه اسوه پرېښوده. صلی الله علیه و آله وسلم. محمد مصطفیٰ دی دزړونو تسکین کولوم د دردو پلفزوی جبین محمد مصطفیٰ دی دزړونو